یک سردخانه معیاری میوه‌های تازه در ده سبز کابل با سرمایه‌گذاری 3 میلیون دلار افتتاح کردید. ستون فقرات زراعت افغانستان سردخانه ها تشکیل می‌دهد. به خاطر نبود سردخانه ها شما همیشه شاهد بودین که به میلیون ها دلار تجار ما زارعین ما متضرر می‌شدن و همچنان شما می‌فهمین که محصولات زراعتی افغانستان یک بارگی در فصلش عرضه میشه به مارکت. به خاطر عرضه بیشتر قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کرد و دیاخین ما متضرر می‌شد. حالا زمانی که همچون سردخانه معیاری و استاندارد در افغانستان ایجاد شد و یا ساخته شد، بدون شک از فاسد شدن محصولات زراعتی هم جلوگیری میشه و قیمت‌ها هم کنترل میشه و در هر فصل و زمانش ما شاهد از این خاطر باشیم که در مارکت‌های ما با کمبود محصولات زراعتی مواجه نخواهد شدیم. در سردخانه یا سړکونه چې نن د حبیب جمال زوی طرفه افتتاح شو واقعا د افتخار وړ ده د یو ملي سوداګر لپاره ملي متشبث لپاره ترڅو په دغه سړکونه کې خلکو ته د کار زمینه برابر شي دا ډېر ارزښت لري چې اقتصاد نگانه لکه په دې کې کېدای شي په سلګونه خلک کار وکړي. د دې وطن خلک باید د دې دردېدلي ملت ته زحمت وباسو، خپل سرمایه دلته مصرف کو، خارج مملکتو کې لازمه نه ده چې مصرف وکړو. امارات اسلامي نه مو غوښتنه ده چې دغه سردخانه چې مونږ جوړې کړې دي او دوی مونږ سپورټ کړی هم تشویق کړیو او بیا هم هیله تر نه کوو چې دا ملي تجاران ملي سرمایه‌داران وطن ته راوبولي، خپل سرمایه گذاری په خپل وطن کې وکړي. صدر اعظم عثمانی معین تکنیکی وزارت زراعت و مالداری در مراسم سردخانه حبیب جمالزوی گفت ایجاد سردخانه ها برای دهقانان کشور یک خبر خوش است. سرمایه گذاری در بخش زراعت و ایجاد سردخانه ها معیاری نقش مهمی دارد. او همچنان گفت که با بسته شدن راههای تجارتی با پاکستان مردم نگران کمبودی ها بودند، اما برعکس افغانستان با تدریج به سوی خودکفایی در حرکت است. به گفته وی وزارت زراعت و مالداری همواره در خدمت تاجران و سرمایه‌گذاران بوده و تقویت سکتور خصوصی اقتصاد ملی را نیز بهبود می‌بخشد. تورخام و ماسده بلدک نور الیار بند شوی د خلکو فکر سوچ دا و چې په افغانستان کې به زیات مشکلات راشي، خو الحمدلله زمونږ زراعتي محصولات زمونږ مسده تولیدات په دې کچه باندې مسده زیاتېږي چې ان شاء الله د وارداتو په ځای باندې به د صادراتو فکر او سوچ او مسده نور ملکو ته خپل صادرات شروع کړي دي او شروع کوو بیا هم. مونږ مسده په خپل مارکیټو کې په خپل بازاري کې داسې یو مشکل سره مخامخ شوي نه یو. الحمدلله دا د دې د وجې نه چې که چېرته زمونږ خصوصي سکتور او دارنګه وزارت زراعت او دا نور د ادارې په هماهنګي باندې خپله سرمایه گذاري وشي او د ملک د خپل د تولیدات لپاره کار وشي، انشاءالله دا مشکلات چې د څه مشکلات دا مشکلات به هم حل کیږي. پارک صنعتی صنایع سبز یگانه پارک است که از طرف سکتور خصوصی سرمایه‌گذاری و احیا شده است که این مطابق ماستر پلان وزارت محترم شهرسازی و کابل جدید عملا شما می‌بینید که در اینجا بیشتر از 120 کارخانه و سردخانه فعال و بیشتر بر 300 کارخانه دیگه ساختمان و منتاج ماشین‌آلات جریان دارد. خوشبختانه که در این اواخر با توجه امارات اسلامی افغانستان در بخش جلب سرمایه‌گذاری ایجاد سردخانه ها در مرکز و ولایات بسیار به شدت و جدی کارش روان است. خوشبختانه که در پارک صنعتی صنایع سبز شما هستین ما 5 تا سردخانه که 2 تاش فعال و 3 تا دیگر در حالت ساخت‌ساز است که ان شاءالله در آینده نزدیک شاهد افتتاح ازی خواهد بودیم. وقتی که ما سردخانه داشته باشیم الحمدلله میوه و سبزی های خود که وقتی که ما در اینجا نگهداری کنیم البته حاجت با واردات نیست. الحاج نور محمد حنفی رئیس سردخانه حبیب جمالزوی گفت هدف از ایجاد این سردخانه فراهمسازی زمینه نگهداری معیاری میوه‌جات و ترکاری و نیز صادرات آن به کشورهای مختلف جهان می باشد. با گفته وی امروز این سردخانه ظرفیت نگهداری 3000 تن محصولات زراعتی را دارد و در مجموع 3 میلیون دلار آمریکایی در این پروژه سرمایه‌گذاری شده است. همچنین با ایجاد این سردخانه برای بیش از 500 تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم گردیده است. آقای حنفی از دیگر سرمایه‌داران نیز خواست تا در داخل کشور سرمایه‌گذاری نموده و در بخش‌های مختلف به ویژه سکتور زراعت سهم بگیرند. دغه سړکونه په شپږ جرب ځمکې کې جوړه شوې
چې 3000 ټنه مواد پکې ځای کیږي. په دغه سړکونه باندې 3 میلیونه ډالر مصرف شوی او دغه سړکونه په نننۍ عصري وسایلو ماشینونو سمبال دی. ټول سیستم با تجربه کارو انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي چې په دې برخه کې په لسګونه کاله تجربه لري او د ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې ورسره کم او زیات 500 تنه هیوادوال په کار بوخت دي. پرونه پوری شړومبیم په دغه بوتل کې د ایران راتلی. دوغ ایرانی می آمد. دوغ کجاییست در سر دسترخوان ماندگی دوغ ایرانی. امروز انرژی هلکوزایت، امروز آب شفای میوید، شما باور به خدا کنه که 80 سنت در اروپا در فرانکفورت به فروش میرسید. مانستر 1 یورو میداد و اینمی یک آب انرژی ما رکست. امروز ما صادرات به دنیا داریم. وطن چه رقم جور شود؟ خو اینمی وطن جور شدن است و مسئولیتی وطن جور شدن به دوش ما و شماست. سخنرانان همچنان در این مراسم گفتند افغانستان یک کشور زراعتی است که بیش از 80% مردم آن مصروف زراعت می باشند. در گذشته دهقانان نمی توانستند محصولات خود را به قیمت مناسب بفروشند، اما اکنون با ایجاد سردخانه ها یک تحول بزرگ در بخش زراعت، صنعت و تجارت به وجود آمده است. ماهانه بین 40 تا 50 سردخانه در کشور ایجاد می شود.